أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. اوس دا د صالح علیه السلام قصه روانه وه. نو دوی پوښتنه وکړه چې ته موږ ته یو علامه پیش کړه ستا په نبوت باندې چې موږ ته معلومات وشو چې ته پیغمبر یې نو بری منو. فأت بآیة ان كنت من الصادقین، راوړه ته یو معجزه که ته یې د رښتینو نه ستا په دې رسالت او په نبوت کې. نو صالح علیه السلام ورته ویل صالح علیه السلام ورته ویل هذه ناقة، دا اوښه ده. الله پاک د یو غره نه ورته اوښه پیدا کړه او بیا بچی ورکړي، یې د بچي سره پیدا کړه. هذه ناقة، دا اوښه ده. لها شرب، د دپاره حصه ده د څکلو د اوبو. ولکم شرب یوم معلوم، او تاسو دپاره نوبت دی د اوبو څکلو. یوم معلوم، د ورځې معلومي. ولا تمسوها بسوء، او مه مسه کوئ تاسې، یعنی مه وهئ دا او مې قتلوئ په بدۍ باندې. فیأخذکم، وبنیسي تاسې عذاب یوم عظیم، عذاب د هغه ورځې چې عذاب لوی دی، بیا به عذاب درته ورسي. نو دوی ناړامي وکړه. فعقروها، زخمی کړه او مړه کړه. یو نفر پکې ولګېده، زخمی کړه، او بل ورغی خپې د دې غوڅې کړې او مړه شوه. فاصبحوا، نو وګرځېدل نادمین، پښیمانه، ځکه عذاب پې راغی. فاخذهم العذاب، ونیول دوی عذاب. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې لآیة، دلایل دي. وما کان اکثرهم مؤمنین، او نه دی اکثر د دوی نه ایمان لرونکي. وما کان، نو اکثرهم، اکثر د دوی نه بمؤمنین، ایمان لرونکي. وَإِنَّ رَبَّكَ، وبېشک رب ستا چې دی پیغمبره، لهو العزیز الرحیم، دا غالب دی په انتقام اخیستلو او په عذاب راوستلو، او رحیم مهربان دی په تاخیر د عذاب. اوس دا مخکې د صالح علیه السلام د قوم ذکر وشو، اوس الله پاک د لوط علیه السلام د قوم ذکر کوي. هلته بیان د اثبات د توحید په تبلیغ د صالح علیه السلام، په دې کې بیان د اثبات د توحید په تبلیغ د لوط علیه السلام. او همدای موضوع هم د دې رکو چې تبلیغ د لوط علیه السلام خپل قوم ته. دغه رنګې دویم هلاک شو، او دې کې تسلی د نبی علیه السلام لره، او بیان دی د قطع د تمې د ایمان د معاندینو. فرمایی کذبت قوم لوط المرسلین، تکذیب کړی قوم د لوط علیه السلام د رسولانو. نو دلته هماغه مسله ده چې ګوره د یو لوط علیه السلام نه دوی انکار کړی و، الله ورته ټول رسولان نه انکار کړی و، ځکه چې یو پیغمبر نه انکار کول دا د ټولو نه دی. اذ قال لهم، په وخت کې چې ویلې دوی ته اخوهم، ورور د دوی په نسب کې، لوط علیه السلام، الا تتقون، تاسو نه یریږئ. انی لکم، بېشک زه تاسو دپاره رسول را لیږلی شوی، امین، امانتګر. فاتقوا الله، د الله نه ویریږئ، واطیعوني، زما تابعداري وکړئ. وما اسألکم علیه، زه نه غواړم تاسو نه په دې باندې من اجر، څه بدله. ان اجریه، نه ده بدله زما، الا علی رب العالمین، مگر په رب د مخلوقاتو ده. ګوره دا هم دا وایي، وما اسألکم علیه من اجر. نو تقوا او پرهیزګاري دا ده چې سړی د دین په کار باندې سره پیسې وانخلي، او که چېرته څوک ورکوي نو بیا د هغوی خوښه ده، خو لیکن دا نه چې بیا به د دین کارونه معطل شي. نو ځکه زموږ علماو فتوا دا ده چې تنخواه اخیستل جایز دی، او زما بیا دا خوښه ده چې تنخواګانې هم پې واخلئ، خپل کارونه هم پې برابر کړئ، خو سرمایې په دې مه برابروئ
چې ته اوس ځان ته تجارت دې شروع کړې، دلته هم سبق وایه، هغلته هم سبق وایه، او داسې هم کوه او هغسې هم کوه. نه سرمایې په دې مه برابروه. سرمایې چې غواړې او بنګلې غواړې، بس بیا تجارت وکړه. من طلب الدنیا فلیستجر. او که نه ثوابونه غواړي نو بیا درس او تدریس کوه او ښه په ملنګۍ کې کوه. اتأتون الذکران، او خدای به دې وږی نه پرېږدي، نه به تا وږی پرېږدي، نه به دې بچیان، نه به لوڅ. د هر چا نه به دې ښه کالي اغوستي، د هر چا نه به ښه خوراک کې، او د هر چا نه به ښه په سهولت کې، ښه په عزت کې ګرځي. اتأتون الذکران، آیا تاسو راتګ کوئ نارینهو ته من العالمین، د مخلوقاتونه. دا یو بد عمل د لوط علیه السلام قوم اول بنیاد د دې دوی کېښودو چې نارینه به د نارینه سره بد عمل کوو. وتذرون، او پرېږدئ ما هغه خلق لکم چې پیدا کړی الله تاسو دپاره ربکم رب ستاسې من ازواجکم د ښځو ستاسو نه. بل انتم قوم، بلکې تاسې یو قوم عادون تجاوز کوونکي، د حلالو نه حرام طرف ته ځئ. قالو دوی ویل لئن لم تنتهی، که منع نشي یا لوط، یا لوط علیه السلام، لتکونن، نشي به ته من المخرجین، د ویستلی شوو نه، او جلا وطن به دې کو، د وطن نه به دې وشړو. قال د ورتل انی لعملکم من القالین، بېشکه زه چې یم ستاسې دې عمل لره بغض کوونکی ما، بد ګڼونکی ما، دا نه منم. ربی رب زما نجنی، نجات راکه ماته، واهلی اهل زما ته، مما داغنا یعملونا چې دا خلک یې کوي. الله وی فنجیناه، موږ نجات ورکړه دته. د لوط علیه السلام قسم څو کرته ذکر شوه. فنجیناه، موږ نجات ورکړه دته، واهله اهل دته اجمعین ټولو ته، الا عجوزا، مگر یوه زړه ښځه وه، د لوط علیه السلام ښځه وه، مشرکه وه، فی الغابرین، په باقی پاتې کېدونکي کې. ثم دمرنا الاخرین، بې هلاک کړه موږ نور خلک وروسته. وامطرنا علیهم، باران ورو موږ په دوی باندې، مطرن باران، فساء مطر المنذرین، ډیر بد دی باران د هغه چا چې ایرول کړی شوي دي، ایرولی شوي دي. ان فی ذالک، بېشکه په دغې بارانونو کې، لآیتن، دلایل دي او نښې دي د توحید د باری تعالی. وما کان اکثرهم مؤمنین، نو اکثر د دوی نه ایمان لرونکي. وان ربک، او بېشکه رب ستا چې دی پیغمبره، لهو العزیز، دا غالبه دی په عذاب ورکولو مشرکانو ته، او رحیم مهربان دی په تاخیر د عذاب. نو دا مکی صورت دی او مکی زندگی دی، پیغمبر ورخطا کېږه ما، زر دی چې دوی به خپله لیوني شي او ورمنډې به کي او عمله به وکړي، لکه امریکایان چې لیونیان شو. لکه موږ خو څه نه وی راغوښتي، خو تاسو راغلی او چې راغلی الله پاک وشرمولی. نو کذب اصحاب الایکة المرسلین. اوس دا مخکې رکو کې بیان د قوم د لوط علیه السلام، او یعنی اثبات د توحید د باری تعالی په دلایلو نقلیو، او دې کې اثبات د توحید د باری تعالی په دلایلو نقلیو. هلته په ضمن د قصې د نوح علیه السلام کې، د لوط علیه السلام کې، دلته په ضمن د قصې د شعیب علیه السلام، او تسلیم د نبی علیه السلام لره، او قطع د تمې د ایمان د معاندینو نه دا مضمون هم پکې راشته داخل کا. اذ قال لهم شعیب، په هغه وخت کې چې ویلې دوی ته شعیب علیه السلام، لا تتقون، تاسو ځان نه ساتئ. اصحاب الایکا د ځنګل والا، دا د قوم شعیب و، تاسې ځان نه ساتئ د شرک او د کفر نه. انی لکم، بېشکه زه تاسو دپاره رسول ما امین، امین امانتګر. فاتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، واطیعوني، زما تابعداري وکئ. وما اسألکم علیه من اجر، ګوره شعیب علیه السلام هم وایي وما اسألکم علیه، زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې تبلیغ من اجر څه بدله، ان اجریه نه ده بدله زما الا علی رب العالمین، مگر په رب د مخلوقاتو. اوفوا الکیل، بل عمل په دوی کې دا و، لکه د لوط علیه السلام قوم کې یو شرک او بل دا د نارینهو سره بدفعلي وه، او د شعیب علیه السلام قوم به په تول او په ناب دغه کې
په پیمانه کې به کموالی راوست. اوفوا الکیل پوره کوي پیمانه ولا تکونوا من المخسرین د تاوانیانو نه مه کېږئ تاسې د تاوانیانو نه. خسران نه خسران تاوان ته ویل کېږي مخسرین. او وزنوا بالقسطاس المستقیم او تاسې وتلئ په هغه تله باندې مستقیم چې سیده وي یعنی صفا تله وي روغه تله وي. لکه په دې وخت کې دا مختلف قسم آلات دي د تللو دپاره نو دا ځان سره ښه وساته او دې کې کموالی مه راوله. ولا تبخسوا الناس مه کموئ خلکو ته اشیاهم شیونه د دوی په پیمانه کې په وزن کې. او ولا تعصوا مه ګرځېږئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد راوستونکي. واتقوا الذي ویرېږئ د هغه ذات نه خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي والجبلة الاولین او هغه جماعت مخکینی یعنی الامم الماضیه مخکینی او جماعتونه. قالو دوی ویل انما انت من المسحرین بېشکه ته چې د سحر کړی شو نه یې په تا سحر شوی جادو در باندې شوی. وما انت الا بشر نه ته مگر انسان مثلنا په مثل زمون. هر یو پیغمبر نه چې انکار کړی قوم نو دی ورته ویلي چې ته انسان یې ته بشر یې. نو دې بعضې خلکو ته موږ حیران شو چې و د خدای سادهګانو تاسو اوس نبي علیه السلام ته یوازې نور ولې وایې؟ نور دی رڼا ده د هدایت د ده په واسطه الله پاک ټوله دنیا کې اسلام وځلو توحید وځلو خو ذاتن خو بشر دی که نه ذاتن بشر دی صفتن نور دی. وَإِن نَظُنُّكَ من ګمان نه کوو په تا لمن إن نظنک یعنې شان دا دی موږ ګمان کوو په تا لمن الکاذبین د دروغجنانو نه ته دروغ وې. نو فاسقط علینا را خطا که په موږ باندې کسفن یوه ټوټه من السماء د اسمان نه ان کنت من الصادقین که یې ته د رښتینو نه اسمان را باندې راښکته که. قال شعیب علیه السلام ورته ویلې ربي ای رب زما ربي اعلمو رب زما ښه پوهېږي بما په هغه باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ. فکذبوه نو دوی تکذیب وکړه ده فاخذهم نو ونیول دوی لره عذاب یوم الذلة عذاب د هغه ورځې د سوري چې دوی باندې سوری راغی او د هغې نه اور پرې راکښته شو. انه کان عذاب یوم عظیم بېشکه دا و عذاب د هغه ورځې غټې. ان فی ذلک لآیة بېشکه په دې کې دلایل دي د توحید د باري تعالی. وما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر د دوی نه ایمان لرونکي. وان ربک بېشکه رب ستا چې دی پیغمبراله هو العزیز الرحیم دا غالب دی او رحم کوونکی دی. وانه لتنزیل رب العالمین او دا قرآن عظیم الشان چې دی دا را نازل کړی شوی دی لتنزیل رب العالمین دا نازل شوی د رب العالمین د طرف نه دی. نزل به الروح الامین نازل کړی دی دلره روح امین جبرائیل علیه السلام علی قلبک په زړه ستا باندې پیغمبره لتکونه دپاره دی چې شې ته من المنذرین د یېرونکو نه منذرین یېرونکي بلسان عربی مبین په ژبه عربي مبین باندې واضحه مبین معنا واضحه لکا ولقومک او یا مبین دا معنا ده چې یو عربي مبین ده یو عربي قحطان ده. دا د حجاز مقدس د مدینې منورې او مکې معظمې او د دې نه غیر چاپیره دې ته حجاز مقدس وایي د دې ژبې ته عربي مبین وایي. او یو نور عربي ده هغې ته عربي قحطان وایي لکه د شام د نورو ملکونو. وانه لفی زبر الاولین او بېشکه دا قرآن چې دی لفی زبر الاولین دا په مخکنیو کتابونو کې وو. نو دې نه معلومیږي چې قرآن نوم د لفظ او د معنا د دواړو دی ځکه چې په مخکنیو کتابونو کې خو په عبراني ژبه کې وو په سریاني ژبه کې وو. ځکه زمونږ اصولین وایي هو اسم للنظم والمعنا جمیعا. او په تعریف کې مونږ څه ویلي د قرآن عظیم شان الحاوی لللفظ والمعنا جمیعا چې دا شامل دی لفظ او معنا دواړو ته. اولم یکن لهم آیتا آیا نه وه دوی دپاره علامه په صدق ستا باندې ای پیغمبره ان یعلمه چې زده کړي ده
علماو چې زده کړي دا ورته وښیي دته علماو بني اسرائیل علما د بني اسرائیلو لکه عبدالله ابن سلام هغه ورته وښوده چې ګوره په تورات کې شته او ځکه په دم ایمان راوړو چې بالکل په تورات کې بعینه د نبی علیه السلام ذکر شوی و د قرآن ذکر شوی و ولو نزلنا ولا بعض الاعجمین وی که چیرې موږ دا قرآن نازل کړی په بعضې عجمي خلکو بغیر د عربي نه فقرأه علیهم او لوستلی وی په دوی باندې ما کانو به نه به و دوی په هغه باندې مؤمنین ایمان لرونکي عنادن چې دا خو عجمي سړی دی اجنبي دی کذالک همدارنګې سلکناه منګه دا تکذیب دغه که داخل کو فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې سره حتی تر دې پورې یروا العذاب العلیم چې وګوري عذاب دردناک فیأتیهم بغتة چې راشي دوی ته یو ناڅاپي او وهم لا یشعرون دوی خبر نه وي فیقولوا بیا به وایي هل نحن منظرون ایا نه یو موږ انتظار کړی شوي په تاخیر د عذاب کشکې لږ وروسته شوی وی الله وی افبعذابنا یستعجلون ایا زمونږ په عذاب باندې دوی تادی کوي افرأیت ای پیغمبره ته ویني ان متعناهم که چېرته فایده ورکو موږ دوی ته سنین ډېر کلونه ثم جاءهم او بیا راشي دوی ته ما هغه کانو یوعدون چې دوی سره واده شوې ده ما اغنا عنهم لرې به نه کړي د دوی نه ما هغه کانو یمتعون چې و دوی فایده حاصلونکي وما اهلکنا من قریة منګه نه دي هلاک کړي د یوې قریې نه الا لها منذرون مګر هغه لره ایرونکي وي منذرون پیغمبرانو ته ویل کېږي جمع د منذر ده او منذرون هغه کافرانو ته ویل کېږي ایرولې شوي ذکرا نصیحت دی وما کنا ظالمین او نو منګه ظلم کوونکي وما نتنزلت به الشیاطین او منګه نتنزلت نه راښکته کو به په دې سره شیاطین وما ینبغي لهم او نه دي مناسب شیطانان لره شیطانان په دې باندې څه پوهېږي وما یستطیعون او نه طاقت لري شیطانان انهم عن السمع بېشکه شیطانان د اورېدلو نه لمعزولون دا بند کړی شوي دي او شهاب ثاقب الله پاک ورته مقرر کړی په اسمان کې اسمانونو ته نشي خطی شیطانان فلا تدعو مع الله الها آخر مرابله پیغمبره مع الله د الله سره الها آخر بالمعبود فتكون من المعذبین نو ته به شي د عذاب کړی شونه وانذر عشیرتک او ویروی پیغمبره عشیرتک قبیله خپله دی الاقربین چې کم نږدې وي دا آیات چې نازل شو نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو جبل ابي قبیس باندې ودرېده اعلان یې وکړو چې یا فلان یا فلان یا فلان ټولو قبیلو ته غږونه وکړو یا بني هاشم او یا قریش یا فلان یا فاطمه تو ټول یې راوستل چې کېنولې او ورته ویلي وایي چې ما اوس که زه وایي تاسو ته ووایم چې د غره نه اخوا یو دښمن دی او په تاسو حمله کوي نو دا به ومنئ وایي او وایي ولې وایي ځکه ته مونږ چېرته په دروغ باندې نه یې کتلی او رښتیا وې وایي ښځه رښتیا ویم وایي او دروغ مې کله نه دي ویلي وایي نه وایي ښه تاسو ټول ووایه لا اله الا الله او تفلحو دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله نو کامیاب بشه ابو لهب په دې کې ورجګ شو وایي تبا لک لهذا جماعتنا وایي تا دې الله هلاک کړي نعوذ بالله من ذلک وایي دې دپاره دې مونږ جمع کړي یو نو په دې صورت کې الله پاک تبت یدا صورت پې نازل کړ چې پیغمبر ورخطا کېږه ما تبا دي دواړه لاسونه د ابو لهب او ابو لهب به الله ذلیله کړي او د ښځه به هم الله ذلیله کړي نو هماغه چې الله پاک په دنیا کې هم سزا ورکړه ابو لهب ته په داسې مرض باندې مړ شو چې بیا یې چا غوښې ته ګوتې نه شوې ورولی چې لاس به دې ورو لاس به پکې نه واته نو داسې چې مړ شو په اړمونو باندې راواخیسته داسې واړو راواړو او وړاندې او د غره خوا کې ښخ که هغې ته اوس هم جبل ابي لهب وایي او په هغې کې ښخ کړی دی واخفض جناحک او ښکته که وزرې خپلې لمن دپاره د هغه چا اتبعک چې ستا تابعداري کوي من المؤمنین د مؤمنانو نه نو چې ستا ملګرتیا چا کوله او ستا ملګري وي هغوی سره مینه او محبت ساته فإن عصوکه که نافرماني وکړي دوی ستا نو فقل ورته وایه انی بریون زه بېزاره یم مما تعملون د هغه نه چې تاسو کوم عمل کوئ
او د دې پروا مه ساته چې ولا ډله به دې کمه شي، نه د ډلې پروا مه ساته. وتوکل علی العزیز الرحیم، او توکل کوه په هغه غالب ذات باندې چې هغه زورور دی او الرحیم مهربان ذات دی په تا باندې. الذي هغه یراک حین تقوم چې ګوري تا په هغه وخت کې چې ته ودرېږې په مانځه کې ځان ته. او تقلبک او ګرځېدل ستا فی الساجدین، یعنی په هغه جماعت د سجده کوونکو کې، که ځان ته په جمع کې ولاړ یم الله دې ګوري، او که ځان ته ولاړ یم الله. انه هو السمیع، بېشک الله پاک چې دی دا اورېدونکی دی، العلیم او دانا دی. هل انبئکم، زه خبر درکم تاسو ته، علی من په هغه چا باندې تنزل الشیاطین چې نازلی شیطانان، تنزل علی کل افاک، دا نازلی په هر یو دروغجن باندې، کذاب باندې، افاک اسیم گناهګار. یلقون السمع، دوی غوږ دي، او اکثرهم کاذبون، اکثر د دوی نه دروغجنان دي. والشعراء، شاعران چې دي، یتبعهم، شاعران هغه ناروا شاعران او کافران د کافرانو نه، یتبعهم الغاوون، دوی به ویلي دا شاعر دی او دا قرآن عظیم الشان شعر دی. نو الله پاک ورته ویل چې نه دا شاعر نه دی پیغمبر، او نه دا شعر دی، او دا د الله کلام دی، او د دې هیڅوک مقابله نشي کولی، او په مقابلې باندې اختار ورکړی دی ټول انسانیت ته، د ټول قرآن د 10 سورتونو د یو سورت. علم ترا ته نه ګورې انهم فی کل وادن، چې بېشکه دغه شاعران کافران چې دي په هر یوه کنده د شعر کې، وادن یهیمون، یمشونه، دوی ځي هغه مقدمات ته دی وی. او انهم دوی چې دی یقولون، او وی ما لا یفعلون، هغه چې کوي نه، شاعران وی هغه څه وی چې کوي نه. نو شاعران چې کنه داسې به کوو داسې به کوو، او بیا چې وخت راشي نو بیا نه وي. الا الذین آمنوا، مگر هغه. اوس دا ده چې شعر څنګه شی دی؟ حدیث کې راځي کلام موزون حسنه حسن و قبیحه قبیح، یو وزندار کلام دی، ښه ښه دی، بد بد دی. نو بد شعر بد دی او ښه شعر هغه ښه دی. او بلکې د یو صحابي د یو کافر شعر نبی علیہ السلام ته ویلی، نبی علیہ السلام ورته ویل بل ووایه، بل یې ویلي، بیا ورته ویل بل ووایه، بل یې ویلي، 100 شعرونه ورته ویلي. یاره وایي دا قریبه وه چې اسلام یې راوړی وی، خو بچ شوی دی د اسلام نه، او په جهالت کې مړ شوی دی، ځکه دا شعرونه یې ډېر ښه دي. ځکه ما خلا الله باطلو، نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کلمې صفت وکړو چې دا کلمه حقه ویلې ده، او دا شاعر د جاهلت په زمانه کې تیر شوی دی، خدا خبره حقه کړې ده. او مؤمنان شاعران یو شعر چې دی دا وزندار کلام دی، نو ښه ښه دی، بد بد دی، ځکه ښه شعر دا شته دی. حضرت حسان ابن ثابت د نبی علیہ السلام شاعر و، او هغه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت کو. نبی علیہ السلام مبارک ورته خپل منبر پرېښودو، او داسې ورته لاندې ناستو، او د ده د شعرونو سره داسې خوځېدو نبی علیہ السلام. او بیا یو ورځ ورته وفرمیل چې حسان ابن ثابت د کافرانو ته داسې جوابونه ورکوي چې دا په کافرانو باندې د توري او د نیزې نه سخت لګېږي. او یو ورځ یې ورته ویلي وایي یا حسان ابن ثابت وایي تا سره جبرائیل په امداد کې دی، جبرائیل ستا امداد کوي او کومک تا سره کوي او ستا معاونت کوي. نو ښه شعر ښه دی او بد شعر هغه بد دی. بعضې وخت کې په نثر سره یوه خبره دومره تاثیر نه کوي لکه په شعر کې. ګوره وایي همداسې سړی وایي چې زما رب ډېر لوی دی او د ټولو مالکانو مالک دی، اوس دا یو قسم تاثیر کوي. او که داسې دی ویلي چې ګوره هسې کردګار دی رب زما، چې صاحب د کل اختیار دی رب زما، همگی واړه بزرګواران چې څوک یې وایي د همه بزرګوار دی رب زما، دا یو بیل قسم تاثیر لري. نو داسې ښه شعر هغه ښه دی. او د شعراو باره کې راځي د کافرانو شاعرانو باره کې، او د بدو شعرونو باره کې چې بد شعرونه خلک وایي، لکه وایي درې درې ملا درې نه منمه ستا خبرې،
او ګډې وډې ستا خبرې وی ورشه او وی نه مې دي په کار ستا د جنت حري درې درې ملا درې نه منمه ستا خبرې. نو داسې شعر ښه نه دی که نه، دا ناروا شعر دی. او صحیح شعر هغه ښه دی، لکه دا مخکې ما درته د عبدالرحمن بابا شعر ویلي. نو دغه رنګې ښه شعر ښه دی او بد بد دی. همداسې په دې مساجدو کې نبي علیه السلام په مسجد کې ناستو که نه. یو ورځ یو ملا په دغه کې لګیا په موټر کې زه ناست وم او پیته غږېدله. پیته یو کس ور واچوله، نو پیته کې وی ومن یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله، وی لکه د جوماتونو کې چې نعتونه وی. نو د خدای ساده هلته ورته نعت هم وی، د نبي علیه السلام صفت، د الله پاک صفت، دا خو شته که نه؟ نو دا ښه دی. نو په دې خاطر خدا دا چې ټول وخت یې شعرونو ته ورکول او د تلاوت نه پې ځان ایستل، د منځونو نه، د سبقونو نه، د درس او د تدریس نه، دا بیا نه دی پکار. د شعر د خوند دپاره یو شعر لکه موږ اوس ترجمه کې هم کله شعر وایو که نه، پښتو شعر وایي، فارسي شعر وایي، عربي شعر سړی وایي. نو دغه رنګې شعر دا ښه شی دی. الا الذین آمنوا، او د کافرو شاعرانو دپاره وایي الشعراء کلاب جهنم، شاعران چې دي د سپي د جهنم دي. او په دې سره سړی زنا ته نږدې کېږي، د زنا خبرې کوي. او ښه شعر چې دی نو الشعراء تلامیذ الرحمن، شاعران چې دي دا د الله پاک شاګردان دي. یو وزندار کلام پیش کړي نو ډېر خوندور شي. الا الذین آمنوا، مگر هغه کسان چې مؤمنان دي، وعملوا الصالحات، او عمل صالح یې کړی دی، وذکروا الله، او یادوي الله پاک کثیرا زیات، وانتصروا من بعد ما ظلموا، او دوی سره امداد کیږي پس د هغه نه چې په دوی ظلم شوی دی. وسیعلم الذین ظلموا، زر دی چې پوی بشي هغه خلک چې ظالمان دي، ای منقلب، چې کم یو مرجع ته ینقلبون، دوی ورګرځېدونکي دي. نو صورت شعراء دا ختم شو. نو دا مکی صورت و، په دې کې دا څلور وړه مضامین په تفصیل سره ذکر شو، توحید، رسالات، تخویف او بشارت. نو خلاصه د ټول صورت دا راووته لا اله الا الله محمد رسول الله. او دا صورت نمل دی. صورت نمل ورته په دې خاطر وایي چې دلته د نمل ذکر په دې کې راغلی، یا ایها النملة ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودو. نو نمل ورته وایي. او دارنګې ربط د مخکې صورت سره د دواړو په ابتدا کې ذکر د قرآن دی، او دواړه مکی صورتونه دي، دا یو بل ربط هم دی. او هغې کې هم قصې د انبیاو ذکر کیږي، او په دې کې قصه د موسی علیه السلام او د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام تفصیلی ذکر کیږي. نو هلته د لوط علیه السلام قصه ذکر شوه. نو دغه رنګې موضوع د دې صورت هغه وعید دی په نزول د عذاب د معاندینو سره پس د اتمام د حجت نه. نو دغه رنګې 93 آیاتونه لري، او 1049 کلمات دی پکې، او 4999 حروف دی پکې. نو فرمایي طاسین، طا معنا طیبات، او سین معنا سابقة، او یا طا معنا طریق، او سین معنا سعادت. دا طریق السعادت دی دا قرآن. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، دغه آیاتونه د قرآن دی، و کتاب مبین، او د کتاب واضحه. هدن دا هدایت دی، و بشرا او زیره دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. الذین د هغه خلکو د پاره یقیمون الصلاة چې قایموي منځ، و یؤتون الزکات او ورکوي زکات. نو دا خو مکی صورت دی، نو زکات نه مراد نفلی صدقات دي، او یا زکات نه پاکه کلمه وینا ده، او یا زکات ما درته ویلیو چې د دې فرضیت په مکه معظمه کې راغلی، خو تفصیلي په مدینه منوره کې راغلی. وهم بالآخرة، یو دوی په آخرت باندې هم یوقنون، دوی یقین کوونکي دي. ان الذین، بشک هغه خلق لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې، زینا لهم، ښایسته کړی موږ دوی دپاره اعمالهم، عملونه د دوی، فهم یعمهون، دوی سرګردانه دي، یترددون فیها بلا بصیرة. اولئک الذین، دا هغه خلق دی، لهم دوی دپاره سوء العذاب، بد عذاب دی، وهم فی الآخرة، او دوی په آخرت کې هم الاخسرون، دوی ډیر تاوانیان دي.
وانک او بشک ته چې پیغمبر لتلقى القرآن تا ته درکړی شوی دی قرآن من لدن حکیم د طرف دغه حکیم ذاتنا او علیم چې پوی دی په حال ستاسو باندې او د کافرانو اذ قال موسی هغه یاد کا هغه وخت قال موسی چې ویلي موسی علیه السلام لاهلي خپل اهل ته انی آنست نارا چې بېشکه ما ولید اور مې ولیده ساتیکم زر دی چې زه به راوړم تاسو ته منها د دینه بخبرن په یو خبر سره او آتیکم یا به راوړم تاسو ته بشهابن یو سکروټه قبسن چې بله ده لعلکم تصطلون د پاره دی چې تاسو ځان پې ګرم کړئ یعنی دفع کوي یخني په دې باندې ځکه دا چې شعیب علیه السلام نه راوګرځېده او خپله بیبي ورسره وه بیا یې په دې لاره کې الله پاک ورته بچی ورکه او خادم هم ورسره و نو سخت باران هم و او دا ظلو او په دې کې الله پاک وړاندې ورته رڼا وښوده د ده دا فکر و چې هلته به اور چا بل کړی زه به یو سکروټه راوړم هلته چې لاړه الله پاک ورسره راز او نیاز وکړو او مناجات یې ورسره وکړو او معراج جبلي ورسره وکړو په غره باندې ودرېده او الله پاک ورسره خبرې وکړي او پیغمبري ورته ورکړه او بیا لاړ مصر ته فلما جاها هر کله چې راغی دی اور ځای ته نودیه آواز ورته وکړی شو ان بورکا موسی علیه السلام ته آواز شو چې برکتناک دی مراد وی په دې سره موسی علیه السلام من فی النار هغه څوک چې په دې اور کې دي او من حولها هغه څوک چې ګر چاپیره د دې نه دي دا هم برکتناک دی وسبحان الله دا د شام علاقه ده وسبحان الله او پاکی دا الله لرا رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی یا موسی آواز ورته وکړه یا موسی ای موسی علیه السلام انه شان دا دی یا بېشکه زه انا الله ذا الله یم العزیزو چې غالب یما ته ورخطا کېږم او تا کامیابوم فرعون باندې ورځه اگر که د خدایي دعوه یې کړې ده او الحکیمو حکمت والا دی نو اوس که څوک د موسی علیه السلام په نقش قدم باندې ودرېږي وی لکل فرعون موسی د هر یو مبتل دپاره محق وي نو وی زمانې تا که فرعوني راوړي زه به بیا ید بیدوا لټوم که جادوګر و جادو ملک نیو زه به بیا هغه همسا لټوم والقی عصواکه خطا که همسا دی دا هغه عملی تجربه ورته وښودله لکه کله مجاهدین اعداد کوي او جنگ دپاره ځان تیاروي نو بیا ورته اصلحې وښیي یا ډاکټران کله سیتاج دوره کوي نو عملی کار ورته وښیي چې دا رقم ګوره دغه مرضونه دا دي چې کتابونو کې ویلي او دا یې علامې درته ښودلې وي دا یې ګوره علامې دي دا پکې شته دی او دغه رنګ علاج کېږي د دې او دا یې دوا ده او دا یې درمل دی فلما رآها والقی عصاک خطا که همسا دی فلما رآها هر کله چې ویلې ده تهتزو چې حرکت یې کو دی امسا کانها جانن گویا کې دا یو مار دی ولا مدبرن وګرځېد شا کوونکې ولم یعقب او بیرته راونه ګرځېد شا یې کړه او لاړ ورته ویل یا موسی ای موسی علیه السلام لا تخف مه یېرېږه انی زه چې یم لا یخاف لدیه نه یېرېږي زما سره المرسلون رسولان زه نه یېروم د دوی سره زه ولاړ یم الا من ظلما مگر لیکن څوک چې ظلم وکړي ثم بدل او بیا بدل کی عمل حسنا ښایسته بعد سوء پس د بدینا فانی غفور زه مغفرت کوونکی یم او رحیم مهربان یم وادخل دا د یوه معجزه شوه فرعون ته ورشه د دې سره وادخل داخل که یدک لاس خپل فی جیبکه په تخر خپل کې دا ښی لاس یې په چپ تخر لاندې کېښود تخرج چې راوځي بیضاء سپین من غیر سوء غیر د مرض نه څه برګی مرض به نه وي برس به نه وي
فی 9 آیات دا پاغه 9 معجزو کې دا نورې معجزې هم ورته ورکړي. الى فرعون فرعون ته ورشه و قومه یو قوم ددتا انهم بشک دوی چې دي کانو قوما یو قوم فاسقین نافرمانه. فلما جاتهم هر کله چې رالل دوی ته آیاتونه زمون مبصرة واضحه قالو نو دوی ویل هذا سحر مبین وی دا سحر دی ښکارا. وجحدوا بها انکار وکړه په دې باندې واستيقنتها انفسهم او یقین وکړه یعنی په ژبه باندې انکار وکړه فرعونیانو چې دا دروغ دی او دا سحر دی. او واستيقنتها انفسهم او یقین وکړه په دې باندې نفسونو د دوی په زړه کې چې بالکل حق دی رښتیا خو په ضد او په عناد باندې ودرېد. ظلمن په ظلم سره و علوا او په تکبر سره. نو فانظر وګوره پیغمبره کیف کان عاقبت المفسدین چې څرنګه شو آخري انجام د فساد کوونکو. ولقد آتینا داوود وسلیمان علما. اوس دا مخکې رکو کې بیان د دلایلو د توحید د باری تعالی په ضمن د قصو د انبیاء په خوانیو کې سابقه وکي او دلیل نقلی په توحید د باری تعالی په دې کې دلیل نقلی په توحید د باری تعالی سره په ضمن د قصې د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام کې. نو مخکې کې اثبات د توحید په دلایل نقلیه او په دې کې هم اثبات د توحید په دلایل نقلیه. التا د موسی علیه السلام د قصې په ضمن کې دلته د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام او بیان د معجزې خصوصي او نفي د علم غیب د غیر د الله پاک نه. او دارنګي سلیمان علیه السلام خبر نو د بلقیس د حالاتو نه چې بلقیس څه کوي څومره شرکیات کوي څه کوي. سلیمان علیه السلام ته علم غیب نو فرمایي ولقد آتینا منګ ورکړیو داود علیه السلام ته و سلیمان او سلیمان علیه السلام ته. سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی و. سلیمان علیه السلام ته الله بادشاهي ورکړې وه نبوت یې ورکړی و علما علم نبوت یې ورکړی و. وقال او دواړو ویلي الحمد لله الذي ثنا او صفت دی هغه ذات لره فضلنا چې موږ ته فضیلت راکړې علی کثیر من عباده په ډېرو د بندګانو د المؤمنین چې مؤمنان دي په علم باندې او په نبوت باندې. وورثا سلیمانو او میراث وړي سلیمان علیه السلام داود علیه السلام نه یعنی بادشاہي واخسته او علم واخسته او کتاب زده کو. وقال او ویل سلیمان علیه السلام د شکر د وجنا یا ایها الناس اے خلقو او پیرانو علمنا منطق الطير مونږ ترا خودلې شوې دا خبرې د مرغانو او د میږي خبرې به هم راشي. واتینا نو منطق الطير و اوتینا را کړې شوې دی مونږ ته من کل شیء د هر یو شي نه د علم د حقایقو او د خواصو. ان هذا بشک دغه نبوت او علم چې دی لهو الفضل المبین دا فضل غټ د ښکاره دی. وحشر لسلیمان او را جمع کړی شو سلیمان علیه السلام ته جنوده لښکر د من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه والطیر او د مرغانو نه. فهم یوزعون دوی بند کړی شو یحبسون اول او آخر ټول حتی تر دې پورې اذا اتوا علی واد النمل چې راتلل دا سلیمان علیه السلام او لښکر د غزا ته تلو یا د غزا نه بیرته راتلو علی واد النمل په کنده د پیریان د میږیانو په جاله باندې تېرېدل. دا وادي النمل ورته وایي دلته وایي دا میږیان ډېر زیات دي. قالت نملتو
نو ویلي یو میږي دا نملتون کې دا تا و یا د وحدت دپاره ده، نو نر میږی ترېنه مراد دی. نو نارینه میږی نر میږی مشر د دې ټولو میږیانو، او یا تا د تانیث دپاره ده ښځه میږی وه. یا ایها النملو ای میږیانو ټولو میږیانو ته، او دې کې دې ته اشاره وکړه چې ګوره سلیمان علیه السلام دغسې په خپل رعیت باندې پام کوه. دا ګوره دومره کوي شی دی او د خپلو هغه باندې پام کوي. میږی وایي ډېر همتناک شی دی. دا هټلر وایي ناکام شو او یو سوړي ته ننواته. وایي چې سوړي ته ننواته چې کته یو میږی داسې روان و او شیخلي کې نیولی او په یو وړوکي کنډو باندې اوښته. وایي چې اوښته به نو کړس راوبلېدله. یو وارې ور روان شو، په دویم کرت ور روان شو، شپېته کرت یې ورجګ شو، په یو شپېتم و یو دم ور واوښته. یو دم بیرته راووته او بیا یې خپل تحریک شروع کړ چې یاره که سړی سم خپل مرال کمزوری نه کړي نو کامیابي. هماغه د میږي کار ګوره طالبانو وکړو. بلکل ټوله دنیا ورته سور تنور شوه او د سور تنور سره یې بیا اقدام وکړو. په اقدام کې الله پاک بیا دغه ځای ته مسله راوسته. الله دې بیا نه خراب کړي او خدای دې صحیح سوچ او فکر ورکړي چې صحیح خدمت د قوم وکړي او دا قوم ترې راضي وي او خوشحاله وي او قوم د دوی نه خوشحاله وي، دوی د قوم نه خوشحاله وي. نور خو بادشاهي ده خامخا یو نفر بیا کوي، ټول افغانان خو بادشاهان کېدی نه شي که نه. وایي موږ یې لیوني صحیح خو تا دې خدای جوړ کړي. نو دوی دې خدای برابر کړي او الله دې نه خرابوي چې دا نظام زمونږ بیا خراب نه شي او ګډوډي جوړه نه شي په افغانستان کې. او ډېر سخت تکلیفونه د افغانستان خلکو وکتل. الله دې نور تکلیفونه نه ورکوي او موږ ته دې الله توفیق د توبې نصیب کړي چې توبه وباسو او بیا دې توبه الله زموږ قبوله کړي. نو قالت نملة ویلې دې میږی یا ایها النملو ای میږیانو ادخلوا مساکنکم داخل شئ خپلو کورونو ته. لا یحتمنکم چې چخړیت نه کړي تاسې او پیمال نه کړي تاسې سلیمان علیه السلام و جنودو لښکر د ده چې دا هم چیت نه کړي. وهم لا یشعرون او دوی خبر نه دي، دوی نه پوهیږي. نو دا خبره سلیمان علیه السلام واورېده. فتبسم تبسم وکړو سلیمان علیه السلام، تعجب یې وکړو چې هلکه میږي ته وګوره او دې تقریر ته وګوره. او ضاحکا یعنی اول تبسم شروع کو او بیا تبسم ضحک ته ورسېده. درې قسمه خندا ده. یو تبسم دی، تبسم چې تم پې پوه نه شي په خندا، هسې مسکی شي سړی. لکه نبی علیه السلام به همیشه دپاره په تبسم خلکو سره خبرې کولې، خندېدونکې پورین تندي. او بل ضحک دې ته ویل کېږي چې خپله سړی خپله خندا واوري. او خندای قهقهه دې ته ویل کېږي چې بل ستا خندا واوري. نو خندای قهقهه ګوره ښه شی نه دی ښه. نبي علیه السلام په قهقهه باندې چېرته خندلي نه دي. لکه په مانځه کې چې خندای قهقهه وکړي نو په دې د مونځ او اودس دواړه ماتېږي. نو فتبسم تبسم وکړه اولا او ضاحکا انتهاء تی ضحک وکړه من قولها د قول د میږی نه. وقال او وی ویلی ربي ای رب زما اوزعنی راکې ماته ان اشکره یعنی توفیق راکې ماته طاقت راکې ان اشکره چې زه شکر وباسم نعمتک د نعمت ستا التي هغه انعمت علی چې انعام دې کړی په ما باندې وعلى والدی او زما په مور پلار باندې وان اعمل صالحا او چې زه عمل وکړم صالح ترضاه چې ته راضي شي او ته خوښوي. وادخلني داخل کما برحمتک په رحمت خپل دی فی عبادک په بندگانو ستا کې صالحین چې صالحان دي. وتفقد الطير حاضری واخسته د مرغانو چې ګوري مرغانو حاضری واخسته. نو حاضری اخیستل د طالبانو دا ضروری ده. او دا زمونږ استادانو به ویلي وي دا دومره خلک چې امیان پاتې شوي دې ټولو غیر حاضري کړې ده. که نه هر یو مسلمان دی خپل بچی ملا ته کېنولی چې دې ته سبق ووایه، خو هغه چې نن ورځه سبا مه ورځه او نن ورځه سبا مه ورځه ایسته یې ته نزل تور شوی او پرېښي دی سبق.
نو همدغه رنګې حاضري غیر حاضري ډېر بد شی دی. وتفقدت طیرا دا د حاضري واخسته د مرغانو. فقال ویلې مالی سدي ما دپاره لا اره الهدهدا چې زه نه ګورم ملا چرګک. ملا چرګک پکې نه و. هلی وی دا غیر حاضر شوی. ام کان من الغایبین کدا دی د غایب کیدونکو نه غیر حاضر دی. لو عذبنه زه به سزا ورکم دته. یعنی کچیرې دا غایب وي او غیر حاضري کړي او عذر ما ته پیش نه کړ نو سزا به ورکوم. عذابا شدیدا په عذاب سخت سره. او لازبحنه یا که داسې غټ جرم یې کړی ولالو مې. او لیاتیني یا براوړي ما ته بسلطان یو دلیل مبین ښکارا. په عذر خپل باندې به یو دلیل وایي چې زه د دې وجې نه راغلی. فمکثا زمونږ یو استاذ الله دې وبخي هغه ته به چا ویلې چې زه مریض وم. وایي ډوډۍ دې خوړلې وایي نه. او یاو وایي نو بیا څنګه مریض یې؟ مریض خو دې ته وایي چې ډوډۍ نه خوري. فمکث غیر بعید نو تیرې که درنګ غیر بعید لږ ساعت یعنی غیر طویل داسې ډېر وخت نه و لږ ساعت کې ملا چرګک حاضر. فقال سلیمان علیه السلام ورته ویل احطو یعنی زه خبر شم. فقال دې ملا چرګک ورته ویلي احطو زه خبر شم بما پاغه لم تحط به چې نه خبر ته پاغې باندې. او وجئتک زه راغلم تا ته من سبا د سبا قوم نه. سبا قوم دا د سلیمان علیه السلام د شام نه درې ورځې او 3 شپې مزلو یعنی 3 مراحله مزلو. من سبعین بنبأ یقین په یو خبره یقیني مې راتګ کړی دی. ما خو یو انکشاف وکړو. ملا چرګه کې مې دې خاطر باندې وی غوښته نه و چې سلیمان علیه السلام به چېرته پړاو واچو او پرې به وتل نو هغه ځای کې به د اوبو ضرورت شو. نو ملا چرګه بیا راوغوښته چې ته اوبه پیدا کړه. هغه به چې ټونګه په کم ځای کې وواله چې دې ځای کې اوبه دي بس هماغه ځای به چې کنده که اوبه به زر پکې راووتې. نو ملا چرګک غیر حاضر و. نو ده ورته ویل چې د سبا قوم نه ما یو خبر راوړی. انی وجدت امراتن ما مونده کړه یوه ښځه تملکهم چې دا بادشاه وه د دوی د ښځې بادشاهي کوله. و اوتیت او ورکړی شوی من کل شین د هر یو شي نه ولها عرش او دې دپاره یو تخت د بادشاهي عظیم لوی تخت جوړ کړی و او قسمه قسم زیورات او شیان یې پې لګولي وو سره او سپین. او وجدتها منده کړه ما دا ښځه وقومها او قوم د دې ښځې یسجدون للشمس چې دوی سجده کوله لمر ته من دون الله بغیر د الله نه. وزین لهم الشیطان ښایسته کړي دوی دپاره شیطان اعمالهم عملونه د دوی. شیطان د دوی عملونه ښایسته کړي دوی ته د عملونه ښایسته کړي. فصدهم نو دا یې بند کړي عن السبیل د سیدې لارې نه د الله د لارې نه. فهم لا یهتدون او دوی په هدایت نه وو په سیده لار باندې نه وو. الله یسجدوا لله ولی دوی سجده نه کوله الله لره الذي هغه الله یخرج الخبأ فی السماوات چې راوباسي هغه پټه خبره فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې. ویعلم او پوهیږي ما په هغه باندې تخفونه چې تاسې پټوئ وما تعلنون او هغه چې تاسې ښکاره کوئ. پکار دا دی چې د الله عبادت یې کړی وی. نو داسې مسله مې سلیمان علیه السلام پیدا کړه. الله پاک چې دی لا اله نشته معبود برق الا هو مگر دا یو الله دی. دا مدعا شو. دلیل څه دی؟ رب العرش العظیم چې رب د عرش عظیم دی. د عرش نه تر فرشه پورې ټول کنټرول د الله سره دی. قال
سلیمان علیه السلام ورته ویل سننظرو زر دی چې زه به وګورم اصدقته چې ته رښتیا وې ام کنت من الکاذبین که ته یې د دروغجنانو نه په دې خبره کې ستا د دې خبرې تصدیق به اوس معلوم کو او رښتیا او دروغ به دې معلوم شي سلیمان علیه السلام دستي خط ورته ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه او ولیکه چې د سلیمان ابن داود د طرف نه او بلقیس ته او دغه رنګې اسلام راوړئ او سالم به پاتې شئ او که نه یې موږ به تاسو سره بیا مقابله کوو جنګ به کوو نو دا کتاب یې ورکه مکتوب خط یې ورکه چې دا ویسه اذهب بکتابي سلیمان علیه السلام ملا چرګک ته ویلي ویسه زما دا مکتوب هذا چې دغه دی فالقي خطایک الیهم دوی ته وی بلقیس ته داسې عجیب کار وکړو ملا چرګک خواله شي د پاس درمڅې نه مخکې به درمڅه ورته ویل دا کړکۍ مړکۍ مخکې عادت نه و د دې کوټې منځ کې به یو سوری کړی و او د هغې نه به رڼا راتله او چې باران به شو هغه به یې پټه کړه چې پټه تیاره به شوه نو یا به چا کره چراغ و او یا به نه و بس مشکلات نو هغه درمڅه خلاصه وه د هغې نه دغه راکته شو ملا چرګک او بلقیس وده وه او د دې سر ته کاغذ کېښود او بېرته په قلاره پاس ووت چې ویې کت چې راجیګه شوه چې ویې کته چې دا چا راغلو او دروازې ټولې بندې دي چې خلاصې کړو چې ګوري خط د سلیمان علیه السلام دی انه من سلیمان فوري خپل پارلمان راوغوښت هغوی سره مشوره وکړو چې داسې مسله ده پارلمان ورته ویل ته امر کوه موږ به اجرات کوو وایي نه امر نه دی دا که چېرته بادشاهي خو یو څه پیسې میسې که ورکړو سره مره قبول به کې اخلاص به شو تېنه یو مالیه به ورکوو ټیکس به ورکوو او که بادشاه نه یو رښتیا پیغمبري نو بیا دې نه پرېږدي بیا به خامخا اسلام راوړي وایي داسې کار به وکړو چې تحفې محفې به ورته برابرې کړو سره او سپینې برابر کړو او څه کسان یې ولېږل وایي زه یې دا وروړئ سلیمان علیه السلام ته چې ورغله هغه خبر شو چې داسې کار کوي وایي لارې یې ټولې د سرو زرو نه ډکې کړې او مرغللې په خواګانو باندې کېښودې ځکه چې د سره خو ټول ارڅه د ده په کنټرول کې و دریابونه یې دغه راویستل مرغللې راویستې او سره او سپینې پیدا کړو چې خلک لاړه اوس دومره دوه خښتې ورسره دي او هغه د خدای سرک ټول په سرو باندې جوړ دی وایي چې دا بیرته ویسئ تاسو په دې باندې خوشحاله شئ او دا چې اسلام به راوړئ او چې اسلام را نه وړئ ګوره موږ د جنګ نه بغیر بل چاره تاسو سره نشته جنګ وکړو بلقیس ته چې ورغله بلقیس ویل بالکل صحیح دی دا پیغمبر دی هلئ ځئ چې ورځو هغه چې را روان شو الله پاک سلیمان علیه السلام ته اطلاع ورکړه چې بلقیس را روانه شو هلئ وایي د دې دا سلیمان علیه السلام ویل د دې دا تخت به څوک راوړي یو پیریانو یو پیری وایي زه به یې هغه پورې راوړم چې ته به لا دې ځای نه راجګ شوی نه یې بل ورته ویل نه وایي زه یې د سترګو په رپ کې درته راوړم ان فن کې چې لاړه ورپسې ان فن کې هغه تخت راورسو هغې ته یې لږ لږ تغییر ورکړ چې بلقیس راغله ورته چې دا ستا دغه تخت څنګه دی وایي چې دا خو داسې دی لکه هماغه زما تخت چې دی وایي ستا داسې دی وایي نه لکه هغه زما چې نو په دې خاطر باندې دا امتحان یې واخیست بل امتحان یې دا واخیسته چې داسې د شیشو ځای جوړ کړی و شیش محل یې جوړ کړی و په هغې باندې یې روانه کړه اخر ویل که دا اوبه دي زر یې پونډۍ راښکلې ورته چې پونډۍ مه راښکه دا دغه ده دا ته چې کوم شي باندې غلطه شوې وي او د دنیا په لذتونو او په خوندونو باندې دا دغسې شی دی لکه دا هسې ظاهر درته ښکاري خو لیکن باطن کې هېڅ شی هم نشته نو دغه رنګې بیا مطلب ایمان یې راوړه او ایمان یې قبول کو بیا دا خبره چې سلیمان علیه السلام سره نکاح وکړه او که به یې نه کړه نو د دې خبرې داسې صحیح ثبوت هغه نه دی ثابت خو بهرحال بلقیس اسلام راوړو خپل ځان هم بچ که د فساد نه او قوم هم بچ که وصلی الله تعالی علی خیر خلقه